ملت ته د دولت د کلني راپور ورکولو په برنامه کې د کورنیو چارو وزارت یو کلنې لاسته راوړنې د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دې ناسته کې وايي په وروستي یو کال کې په هیواد کې جنایي جرمونو تر 10 سلنې کموالی موندلی او په هیواد کې د امنیتي ګواښونو کچه هم صفر ته رسیدلې ده. د افغانستان په ټوله جغرافیه کې افغانان د یو بشپړ او خوندي امنیت شاهدان دي. په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت د برکت اسلامي نظام مضبوط او حاکم دی. د هیواد په یو لیشت خاوره کې هم څوک نشي کولی ناامني رامنځته کړي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې د کوکنارو له کښته شاوخوا 1,000 هکټاره ځمکه پاکه شوې ده، څه باندې 1,000 مظنونین نیول شوي او څه باندې 3,000 ټنه نشهیي توکي او الکولي څښاک هم سوځول شوي دي. نن الحمدلله یا د شرمونکي پدیدې سره د افغانستان اسلامي امارت له لوري اساسي او جدي مبارزه پیل شوې. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په یاده برخه کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې لري. د پولیسو د 4 کلنې ستراتیژیکې برنامې پلي کېدل، د څه باندې 1.7 میلیون پاسپورټونو ویش او د زرګونو نقلیه وسایلو او وسلو ترمیم د دې وزارت له نورو لاسته راوړنو ویل کیږي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دې موده کې په هیواد کې څه باندې 4,000 ترافیکي پیښې شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 2,000 تنو ژوند بایللی او څه باندې 15,000 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو کال په موده کې 4,208 بېلابېلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له امله یې 5,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینه‌و په ګډون ټپیان شوي دي او 2,001 نور کسان هم مړه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د شمیر پر بنسټ دمګړي د پولیسو ځواکونو شمیر شاوخوا 250,000 کسانو ته رسیږي چې د هغوی مسلکي کولو لپاره هڅې همدا شان روانې دي.